السلام علیکم ورونو، زه یم حارث خان او تاسو ګورئ لر او بر ټیک چینل. په دې ویډیو کې به ورونو زه تاسو ته د فیسبوک فری فیسبوک استعمالولو په موبایل کې وښیم. یعنې تاسو ته پیکیج ضرورت نشته یا د پیسو ضرورت نشته چې تاسو سره په موبایل کې صرف سیم کارت در سره وي، فعاله سیم کارت هم وي، مشکل نشته، تاسو به فری فیسبوک استعمالولی شئ. که په هر ځای کې صحیح ده ورونو. دا طریقه پاکستان کې، افغانستان کې، انډیا کې، هر ملک کې چې دا طریقه تاسو ته کار درکوي. فری فیسبوک استعمال کوي، پیکیج او دغه نه بغیر تاسو به 1 روپۍ هم نه مصرفېږي. البته چې زه تاسو ته کومه طریقه ښیم ورونو، په هغې طریقه به یې کوئ، په بله طریقه کار نه کوي. د ټولو نه مخکې چې تاسو څنګه فری فیسبوک استعمالوئ، اول د لاندې سبسکرایب ووهئ. صحیح ده، زما یوټیوب چینل چې سبسکرایب کړئ، تاسو ته به نورې ښه ویډیوګانې راځي، تاسو به ترې ګټه اخلئ. ورسره دا ویډیو لایک کړئ چې نورو خلکو ته هم ورسېږي، هغوی هم ترې ګټه واخلي. ښه ځو د خپل موبایل پلی سټور ته لاړ شئ. که ګلکسي لري، که زما په شان آیفون لري، اپ سټور ته لاړ شئ. دلته یو سی ولیکئ، وبخئ، یو سی او براوزر ولیکئ. صحیح ده ورونو. تاسو کله یو سی براوزر دا ولیکه، دا به تاسو موبایل کې نوي انسټال، دا به انسټال کړئ. ما انسټال کړی اوپن یې لیکلی. صحیح ده. تاسو چې انسټال نه وي ګټ به لیکلی، ګټ به ووهئ، دا به انسټال شي. داسې به انسټال شي. زه تاسو ته اوس ښیم. دا زما یو سی براوزر دی، دا ما خلاص کړو. داسې یو صفحه به تاسو ته راشي. دا اصلا یو براوزر دی. دا لکه ستا د پیکیج نه کار کوي. ته چې کوم پیکیج ولګوئ، هغې نه به تا نه پیسې خوري. یا فیسبوک چې استعمالوئ راځي به. خو زه تاسو ته نن یو طریقه ښیم چې په دې کې بیا تاسو فیسبوک استعمالوئ، فری به وي بلکل. صحیح ده ورونو. صرف د دې سره بل سره کار نه کوي. یو سی براوزر انسټال کوي اول ورته. ښه، یو سی براوزر هم چې انسټال کړه، هغې نه بعد به راشئ سیټینګ ته د خپل موبایل. که ګلکسي مې وي، دا ځای پکې پیدا کړئ. زه درته آیفون کې ښیم ورونو. سیلولر ډیټا ته راشئ. دې کې سیلولر ډیټا نیټورک ته راشئ. صحیح ده ورونو. دغه شی ما اوس سیف کړی، زه به ستاسو ما مخکې پاک کړم او بیا به یې ولیکم. اے پی این سره هم ورونو کار نشته چې هر شی وي، د هر نیټورک بدل وي. د افغان سیم انټرنیټ ده، د اتصالات ډاټ ویب ده، د اریبا انټرنیټ ډاټ ام ټي این ډاټ اے اف ده، د ام ټي این والا، او د روشن هم انټرنیټ ده. صحیح ده ورونو. هغې سره تاسو کار نشته، هغه هم هسې پرېږدئ. یوزر نیم کې ورته ولیکئ فري ډاټ فیسبوک ډاټ کام، داسې ورته ولیکئ. صحیح ده ورونو. دا په یوزر نیم کې تاسو خاص هم دا شی ښه چې غلط نشي. په پاسورډ کې ANYNE، یعنې هر یو چې پاسورډ وي باید قبول کړي، دا ولیکئ. دا داسې بیرته لاړ شئ، سیف به شي. صحیح ده ورونو. که د کتلو دپاره بیا ورځئ، بیا ګورئ فري ډاټ فیسبوک ډاټ کام او پاسورډ یې اني ما ورکړی دی. صحیح ده. دا هم چې کله دغه که دا به کلوز کړئ، بیرته به راشئ، یو سی براوزر به خپل خلاص کړئ، فیسبوک به تاسو وګورئ، ستاسو فیسبوک به کار کوي، ستاسو د پیکیج نه بغیر. یعنې ستاسو د پیکیج نه به پیسې نه خوري، ډایرکټ به کار کوي ورونو. دا نوې طریقه ده او دا ډېره ښه طریقه ده ورونو. نو دا استعمال کوئ، ویې ګورئ، تاسو ته به خپله هم اندازه ولګېږي. ویډیو هم شیر کړئ، دا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، نورې ویډیوګانې به راځي. او کمنټ راته وکړئ چې چاته یې نتیجه ورکړه. او والسلام.